مرض لپاره شفا ده. سورة الفاتحه شفاء لکل داء. سوره فاتحه د هر مرض لپاره شفا ده او د دې نوم هم شافیه او کافیه او وافیه ده. همدارنګه په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سوره فاتحه د هر مرض لپاره شفا دی مګر پیس او مرګ. که ستاسو په کورنۍ کې څه مریضان وي یا هغو ته د پیریانو څه تکلیف رسیدلی وي، کولی شي چې ستاسو په کورنۍ کې یو پوه او کاتب ډیر په اخلاص او په صداقت سره سورې فاتحه ولولي او هغه کاغذ په اوبو کې واچوي، د هغه د اوبو نه سهار او ماښام تاسې هغه مریضانو ته ورکړئ، الله به شفا ورکوي. همدارنګه کولی شي چې سورة فاتحه په هغو باندې ولولئ، شف او کفې کوي، الله به شفا ورکوي. هغه حدیث چې مسلم د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت کړی دی، هغه فرمایي چې رب العزت فرمایي چې الحمدلله یعنی سورې فاتحه نیمه زما او نیمه زما د بنده لپاره ده. کله چې زما بنده وایي الحمدلله رب العالمین، نو الله رب العزت فرمایي حمدنی عبدی، بنده زما ستاینه وکړه. کله چې بنده وایي الرحمن الرحیم، نو الله رب العزت فرمایي اسنا علی عبدی، زما بنده زما ثنا وویله. او کله چې بنده وایي مالک یوم الدین، نو الله رب العزت فرمایي مجدنی عبدی، زما بنده زما لویی بیان کړه. او کله چې بنده وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو الله رب العزت فرمایی هذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، دا زما او زما د بنده ترمنځ شریک دی او بنده لره هغه څه دي چې دی غواړي. اوس بنده څه غواړي؟ دا غواړي چې اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته د سمې لار لارښوونه وکړه. صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغه چا چې تا په هغو باندې انعام کړی چې انبیا دي، شهدا دي، صدیقین دي، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه لار د هغه کسانو چې تا په هغو باندې غضب کړی او نه لار د ګمراهانو چې یهود و نصارا دي. همدارنګه رسول الله وایي کله چې بنده وایي اهدنا الصراط المستقیم، نو الله رب العزت فرمایي هذا لعبدی ولعبدی ما سأله، دا زما د بنده لپاره دی او د لره هغه څه دي چې هغه یې غواړي. نو قدرمنو اوریدونکو، که غواړئ چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه په خلاصو غوږونو باندې واورئ، نو دا نصیحت هم واورئ چې سورة فاتحه ډیر تلاوت کوئ. الله رب العزت به مشکلات د دنیا او د آخرت درته اسانه کوي او الله رب العزت به تاسو ته د سمې لارې لارښوونه کوي، هغه لار چې هغه د انبیاو، د شهداو او د صدیقینو لار ده. 28 نصیحت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دا دی چې تاسو زما سنت ژوندي کړئ. بدعات او خرافات او هغه نوي کارونه چې په دین کې خلکو ایجاد کړي، د هغو نه تاسو نفرت او کرکه وکړئ، هغه پرېږدئ، تاسو زما سنت ژوندي کړئ. هغه حدیث چې ترمذي د حضرت عمر بن عوف رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی دی، هغه فرمایي چې یو ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت بلال ته وفرمیل چې ای بلاله پوشه. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل یا رسول الله په څه شي باندې پوه شم؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل خبردار، چا چې زما سنت ژوندی که نو ده ته به په هغه د عمل کوونکو په اندازه خیر ورکول کیږي او د عمل کوونکو په ثواب کې به هیڅ کم کمی نه راځي. او چا چې زما سنت مړ که او د هغه په ځای بدعت ایجاد که، نو الله او د هغه رسول به د دې نه راضي نشي او هغه څوک چې په دې بدعت باندې عمل کوي د هغو ګناه به الله دې ته ورکوي او د هغو